چاته چې د سختو نه سخته مسله راشي او یا په ډېر سخت مشکلاتو کې یو کس ګیر دی او د انسان غواړي چې زما دا تمام مسائل دې حل شي یا دې زما دا تمام مشکلات اوار شي، د هغې دپاره ډېره اسان او مجربه وظیفه ده. کم یو انسان د سحر د مانځونه پس او د ماښام د مانځونه پس دا وظیفه دا چې دی په پابندۍ سره کوي، یا رحمانو اغثني سر ځله د سحر مانځونه پس او ماښام مانځونه پس یې وایي. اول او آخر ته نه درې ځله درود شریف وایي چې د انسان په هر څومره مشکلاتو کې ګیري، په هر څومره تکالیفو کې ګیري وي، د سخت نه سخت مشکلات یې ورته ولې نه، لیکن د دې وظیفې په برکت سره رب العالمین د دې انسان تمام مشکلات حل کوي او تمام حاجتونه حل کوي. نو وظیفه دا ده یا رحمانو اغثني د سحر او ماښام مانځونه پس دا چې دی سر ځله او اول او آخر ته نه درې ځله درود شریف ویل دي.